مرسته د انسانانو نه غوښتل حرام دي؟ بالکل نه دي حرام. تفصیل پکې دی، نه به داسې وایي چې چورلټ حرام دي او نه به داسې وایي چې چورلټ جایز دي. هغه څه کې مرسته د مخلوق نه غوښته چې مخلوق پې قادري هغه جایز دي. لکه اوس ته یو کس ته ووایې چې زه دا سامان کور ته خېجوم، ما سره وخېجوه، مرسته یې ته وغوښته او هغه په دې قادر دی او هغه ټیم کې ولاړ دی، هېڅ خبره نه. پلانیه د دې دوکان نه ماله دا پیسې والی دوکان نه ماله روټۍ راوړه، په قادر دی، په ټیم شتي، صحیح دی. ښه اوس یو سړی قبر ته ولاړ دی چې پلانیه بابا پیر صاحب لوی ځوانه او پلانې ځوانه ماله بچي راکا. دا مرسته مبارکې مې څه خیال دی؟ ولې شرک دی؟ دی جواب دی. بارک الله فیک. دا کار د الله دی، دا بچي ورکول د الله کار دی، ته دې نسې وغواړې. او په دې قادر هم نه دی، کیدی نه شي چې په دې قادر شي او بیا له مړ دی په خټه کې اوبه ښه ډېره شوه، یو خو قادر نه دی، یو خو دا کار د ده نه دی، دویم مړ دی. ښه ژوندی دی، داسې به ووایو چې ژوندی دی. یو سړی دی ژوندی دی، په افریقا کې اوسېږي او دی په سعودي عرب کې دی او د سعودي عرب نه هغه ته چغې وایي چې ماله دا پلانې کار اسان کا. څه خیال دی؟ روا دي؟ نه دي روا. ولې؟ هغه یې اوري نه او بل هغه په دې قادر نه دی. دا هغه ځینې هغه ستا څنګه مرسته کوي؟ داسې بلوټوت کنیکشن خو نه دی یا انټرنیټ چې تا سره به هغه مرسته وکړي. هغه ځینې په هغه څه کې مرسته غوښته د انسان نه چې ژوندی او په دې کار قادر دی، ژوندی دی او په دې کار قادر دی. ژوندی پکې شرط دی. لکه اوس که څوک داسې ووایي چې یاره زه دې قبر والا ته دا وایم چې یعنی یو داسې کار یاد کړي چې په هغې باندې د ژوندي قادر دي، دی دې ما سره هغه مرسته وکړي او تا ته وایي چې ولې دا خو د انسان په وس کې ده. وایي صحیح ده، د انسان په وس کې ده، خو د ژوندي انسان په وس کې ده، د مړي انسان په وس کې خو نه. پیر بابا راورسېد، رارسېدی شي؟ هغه نه شي رارسېدی. وایي دا خو چې مرسته ترې ما وغوښته قادر دی. اول تا ته چا ویلي چې پیر بابا ستا خبره اوري؟ دویمه دا چې چا ویلي چې دلته رارسي؟ درېیمه دا چې تا ته چا ویلي چې په دې قادر دی؟ څومره خبرې دي په دې کې.